سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا داسې یوه سزا وه چې له مرګ څخه هم بدتره وه. د یوې ښځې په خوله کې یې ډېر سګرېټ ورېښې وه. کله چې هغه سګرېټو ته اور ورکړي، د سګرېټو لوګی سمدستي د هغې سږو ته داخل سو. د هغې ساه بنده سوه او مړه سوه. کله چې دا ښځه بې هوښه سوه، نقاب لرونکي د هغې غوږو ته لوی سپیکرونه وتړله او هغه سپیکرونه په دومره لوړ غږ سره چالانده کړل چې هغې خپل د ادرار کنټرول له لاسه ورکړي. د غوږونو پر دې یې وچاودېدلې او ذهن یې لکه جیلي ولړزېدی. خو نقاب لرونکی همدلته ونه درېدی. هغه یو برقي ټیزر راواخیستی او پر هغه وسپنه باندې یې کښېښودی. کله چې برېښنا تر هغوی پر ور ورسېدله، د ټولو بدنونو رپېدل پیل کړل. دلته اصلي کیسه شروع کېږي. هغه 6 کسان چې بې هوښه پراته وه، ورو ورو په هوښ کې راغلل. سترګې، خولې، لاسونه او پښې یې په ټوکرونو او ځنځیرونو سره تړل سوي وه. هېڅوک نه پوهېدی چې دوی چېرته دي او ولې بندیان سوي دي. یوازې د ویرې او درد له امله رپېدله. په همدا وخت کې د دروازې څخه د قدمونو غږونه واورېدل. نقاب لرونکی سړی دننه راغی او له جیب څخه یې بیا برقي ټیزر راوایستی. هغه برقي ټیزر یې د اوسپنې پر سر باندې ونیوی او سخت برقي جریان یې په ټوله چوکاټ کې ورېلک کړي. ټوله بندیان په شدیده توګه سره رپېدله، داسې لکه روح چې د دې د بدن څخه وځي. کله چې ټول بندیان د ماتېدو په حالت کې وه، هغه برېښنا بنده کړل او د دوی له سترګو څخه یې پټۍ خلاصې کړلې او ویې ویل: تاسو ټولو داسې ګناهونه کړي دي چې نه بخښل کېږي. که رښتیا ووایاست، زه به مو ژوندي پرېږدم. دې خبرې سره سم هغه کوټه له یو نشهیي دود څخه ډکه سوه او ټوله بندیان بې هوښه سول. کله چې یې بیا سترګې خلاصې کړلې، ولیدل چې پر خوله تړل سوي ټکرونه یې هم لرې سوي دي، خو د دې د مخ دواړو بغلو ته د اوسپنې تختې لګول سوي وې او د غاړې شاوخوا یې درنه ځنځیرونه تړل سوي وه. نه یې حرکت کولی سو او نه یې یو بل سم لیدلی سوی. د غږ له لارې پوه سول چې دوی ټول یو له بل څخه پردي دي. پوښتنه دا وه چې ولې ټول یو ځای بندیان سوي دي. همدا وخت یوه سړي ښکنځل پیل کړل. نقاب لرونکی سړی بیا کوټې ته داخل سو. هغه ورو ورو هغه نفر ته ورټیټ سو. د چوپتیا اشاره یې ورته وکړه او برقي ټیزر یې د هغه پر غاړه باندې کښېښودی او هغه ته یې سخته برېښنا ورکړه. نور ټول بندیانو هم په شدیده توګه سره رپېدل پیل کړل. بیا یې وویل: وخت کم دی، نو رښتیا راته ووایاست. د ویرې څخه یوه ښځه راضي سوه. هغې ومنله چې یو وخت یې د خپلې مور په ډوډۍ باندې توف کړې وه او تر اوسه هم د همدې ګناه له امله پښېمانه ده. یو بل سړي وویل چې ما واده درلودی، خو بیا مې هم د بل چا سره اړیکه درلودله. درېیمې ښځې هم ومنله چې د شتمنو واده والا سړیو څخه یې ګټه اخیستې وه او هغوی یې بلکمیل کړې وه. څلورمې ښځې هم وویل چې د خپل مور او پلار په پیسو باندې یې عایشي کوله او د هغوی سپما ټولې پیسې یې خوړلې دي. خو د نقاب لرونکي دا ځوابونه خوښ نه سول. بیا یې پر هغوی باندې برېښنا ورخوشې کړه او د ټولو حالت یې ورخراب کړي. د ټیزر برق کرا خلاصېدی. هغه وویل: هېڅ چا تر اوسه اصلي ګناه نه ده ویلې. اصلي جرم له تاسو ټولو سره تړاو لري. زه به د ټیزر د چارج کېدو وروسته بیرته راسم او بیا به ستاسو څخه پوښتنې وکړم. کله چې هغه ولاړی، ټولو یو له بل سره خبرې پیل کړې. چې هغې ښځې وویل چې ښایي ټولو یو رقم ګناه کړې وي، خو نور ورسره راضي نه وه. غوسناکه سړي وویل: دا پرېږدئ، د تېښتې لاره پیدا کړي. یو بندي وویل: کله چې هغه موږ ته برق راکوي، د اوسپنې میل لږ ښورېدی. که ټول یو ځای زور وکړو، ښایي موږ ځانونه خلاص کړو. خو چې هغې ښځې انکار وکړي. هغې وویل: بې له کیلۍ څخه ځنځیرونه نه خلاصېږي. همدا وخت نقاب لرونکی بیرته راغلی. دا ځل یې په لاس کې یو سطل و چې د لسګونو قلمونو څخه ډک و. هغه یو قلم راواخیستی او د یو بندي په بدن کې یې ورشخ کړي. هغه سړي د سخت درد له امله لکه لیونۍ چغې وهلې. یو په بل پسې یې هغه ډېر قلمونه په هغه کې ورشخ کړل. د لږ وخت څخه وروسته چغې بندې سوې او هغه سړی مړ سو. نورو بندیانو هغه مړی سم نه سوی لیدلی. ټول چپ وه. کوټه بیا له لوګي څخه ډکه سوه او ټول بې هوښه سول. کله چې دوی بیرته په هوښ کې راغلل، ټولو ولیدل چې دا ځل د هغوی د رسته لاس ځنځیرونه خلاص سوي دي. اوس یې په یوه لاس لږ حرکت کولی سوی. یو بندي وویل چې د هغه لاندې یو لوی اوسپنیز پلیټ دی چې دا ګرځېدلی سي. هغه وویل چې ټول باید په یوه سلا او په زور سره دا پلیټ وګرځوو. ناڅاپه یوه نجلۍ چغه ووهله. هغه نجلۍ لږ وېرېدلې وه، خو نور ټولو زورونه وهل چې له دې ځای څخه په یو رقم سره ځان خلاص کړي. کله چې قهرجن سړي خپل ځای ته ورورسېدی، نو ولیدل چې پر مځکه باندې د انسان یوه ګوته پرته ده او پر هغه باندې یو قلم ښخ سوی و. کله چې ډنګر سړي دا ولیدل، نو سمدستي یې قلم راویستی او خپل شاته یې پټ کړی. په زړه کې یې دا وویل چې کله نقاب لرونکی سړی راسي، نو په مناسب وخت کې به پر هغه باندې یو برید وکړي. سمه موده وروسته نقاب لرونکی سړی بیرته خونې ته راغلی او د نري سړي مخې ته راټیټ سو. نري سړي موقع مناسبه وګڼله
او د قلم په وسیله یې د هغه پر غاړه باندې برید وکړ. خو ماسک والا ډېر هوښیار و، ژر واوښتی او قلم یوازې د هغه پر اوږه باندې ولګېدی. نری سړی پوه سو چې اوس یې لوبه نوره ختمه سوې ده. له همدې امله یې حتی ماسک والا سړي ته کتلی هم نسوی. خو حیرانونکې خبره دا وه چې ماسک والا هیڅ غوسه ونه کړه. هغه د هر چا ترڅنګ یو کاغذ او یو قلم کښېښودی او ویې ویل څوک چې غواړي خپل جرم ومني خو په خوله یې نسي ویلی، نو هغه دې پر همدې کاغذ باندې خپل جرم ولیکي. نو ټوله پوه سوه چې ولې دا ماسک والا سړي د هغوی رسته لاسونه خلاص کړي وه. د هغه مقصد یوازې غچ نه و بلکې حقیقت را ایستل وه. وروسته نرۍ نجلۍ وویل که ته دا کار د پیسو لپاره کوې نو زما له مور او پلار سره خبرې وکړه، هغوی به تا ته ډېرې پیسې درکړي. لنډو وریښتانو والا نجلۍ وویل ما پرېږده، زه به نه یوازې پیسې درکړم بلکې هر څه چې ته غواړې هغه به زه درسره وکړم. خو ماسک والا نه د مال پروا کوله او نه د ښکلا، هغه یوازې خپل جرم غوښتي. کله چې بیا بل نفر د معاملې هڅه وکړه، ماسک والا بیا برکې تیزر راویستې او ټولو ته یې د برق یو شاټ ورکړی. بیا ټول اتاق په یو دود سره ډک سو او د لوبې بل پړاو پیل سو. څو ساعته وروسته ټول بیا په هوښ کې راغلل. یوه سړي سترګې پټې کړې او ټولو ته وویل چې غلي پاتې سئ، ځکه هر ځل چې هغوی راویښېدل ماسک والا سړی به کوټې ته راتلی او هغوی ته به یې کتله. له همدې امله د هغه سړي په مشوره ټول ځانونه ویده وښودل تر څو پټ پلان جوړ کړي. د خبرو په وخت کې د لنډو وریښتو نجلۍ احساس وکړي چې د هغې بغل ته د وینې څاڅکې رالویږي. هغې شک وکړي ځکه چې دا نرۍ نجلۍ له ډېر وخت څخه یوه کلمه خبره هم نه ده کړې. هغې ورو ورو پوښتنې پیل کړې. هماغه شېبه صحنه بدله سوه. د نرۍ نجلۍ پر غوږو باندې دوه لوی سپیکرونه تړل سوي وه. دا معلومه سوه چې هغه دوهم ځل قرباني سوې وه. ماسک والا د هغې مړی راویستی او د باندې یې یوړی. یوه سړي دا وحشتناکه منظر ولیدی. نورو بندیانو هغه مړی نسوی لیدلی، خو د وینې له غږ څخه پوه سول چې نرۍ نجلۍ مړه سوې ده. اوس په هماغه خونه کې د شپږو پر ځای یوازې 4 کسان پاته سوي وه. د 2 کسانو مرګ د لنډو وریښتانو والا نجلۍ په بشپړه توګه سره ماته کړه. هغې چیغې وهلې او له ماسک والا څخه یې پوښتنه وکړه ته دا هر څه ولې کوې؟ ټول د ماسک والا د ځواب په اورېدو حیران پاته سول، خو هغه نور هیڅ اشاره ونه کړه او ووتی. په بله شېبه کې بیا بېهوښونکی دود خپور سو. د بېهوشۍ څخه مخکې ماسک والا په ښکاره سره وویل که په تاسو کې چا یو لوی او بې شرم جرم کړی وي باید ویې لیکي او ومني، که نه نو یو بل نفر به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. بیا ټوله بېهوشه سول. کله چې هغوی بیا په هوښ کې راغلل، ماسک والا د دوی له سترګو څخه اوسپنیزې تختې هم لرې کړې وې. اوس ټولو کولی سوای چې شاوخوا او یو بل ته سره وګوري. خو د لنډو وریښتانو والا نجلۍ په خوله کې ډېر سګرټونه تخته سوي وه. د سګرېټو د کلکو تړلو لپاره شاوخوا هغه سګرېټو ته قوي چسپ ورکول سوي وه. ماسک والا په ارامۍ د هغې مخې ته کښېنستی، بیا یې لیټر راویستی او ټولو سګرېټونو ته یې اور ورکړي. شدید او سخت دود د هغې سږو ته داخل سو. هغې ته ساه اخیستل ګران سول. پر مخ یې درد او ویره ښکاره سوه. بالاخره دود یې ساه واخیستل او د هغې په دردناکه توګه سره ساه بنده سوه او پر هغه ځای باندې مړه سوه. اوس پاته کسانو ته ډېر لږ وخت پاته و. بیا خونه د نشهیي دود څخه ډکه سوه. کله چې هغوی بیا په هوښ کې راغلل، یوه سړي دا نور 2 راویښ کړل او ویې ویل اوس موږ یوازې 3 نفره پاته یو، که اوس څه ونه کړو بیا به د ژوند بله موقع ونه لرو. خو لا یې د کوم پلان فکر نه و کړی چې ماسک والا بیرته راغلی. دا ځل یې په لاس کې یو اوسپنیز لرګی و چې هغه کې ډېر میخونه ټکول سوي وه. هغه راغلی د یو سړي مخې ته ودرېدی او په دې لرګي سره یې د هغه سړي په وهلو سره شروع وکړه. بل سړي هڅه وکړه چې هغه وپاروي او ورته ویې ویل ته یو دروغجن انسان یې، که ته انسان یې ماسک لرې کړه او زما سره مخامخ جګړه وکړه. خو ماسک والا د هغه پر خبرو باندې هېڅ غوږ ونه نیوی. په ټول زور سره یې هغه سړی په دې لرګي سره ووهي. بالاخره په څو ګوزارونو کې هغه سړی پر همدې ځای باندې مړ سو. بیا یې مخ د دوی خواته راواړوي، خو ناڅاپه د ماسک والا ساه بنده سوه. هغه ته ساه اخیستل ګران سول. پر مځکه باندې راولوېدی او هغه هم مړ سو. کله چې دا بل سړي هغه د پښې په وسیله سره ووهي، د هغه بدن هیڅ شور نه خوړی. هغه په رښتیا هم مړ سوی و. کله چې د هغه له مخ څخه ماسک لرې کړي نو حیران پاته سول. د هغه خوله په چسپ سره تړل سوې وه او د هغه د ماسک لاندې یو عکس هم موښتی و. پر عکس باندې هیڅ شی نه و لیکل سوی. سړي عکس ته ښه وکتل، بیا یې وویل دا خو زموږ د ښوونځي پخوانی ملګری دی. نجلۍ وویل هو زه هم د هماغه ښوونځي یم، ما تا ته یو وخت یو لیک لیکلی و. وروسته دوی دواړو د تیښتې پلان جوړ کړی. سړي په زور سره کلپونه په اوسپنې سره ووهله. هماغه وخت چې هغه نجلۍ ولیدل چې په شمعه کې یوه کیلۍ پټه ده. هغې ژر شمعه مړه کړه او کیلۍ یې ځینې راواخیستله. اول یې د خپلو لاسونو څخه زنځیرونه خلاص کړل، خو هغه سړی یې خلاص نه کوي او له هغه ځای څخه یوازې تښتېدله. سړی بې وسه پاته سو. وروسته د چاغې نجلۍ اصلي راز ښکاره سو. په حقیقت کې دا چاغې نجلۍ د دې ټولې لوبې اصلي اداکاره وه. ټول هغه کسان چې په دې خونه کې بند او وژل سوي وه د یوې ښوونځي پخواني ټولګیوال وه.
دا ټول د هغې د غچ پایله وه. کلونو مخکې کله چې دا نفر ځوان هلک و، دې نجلۍ ورته یو لیک استولی و او د زړه خبرې یې پکښې کړې وې. خو دې سړي هغه لیک و نورو نجونو ته ور وښودی. ورو ورو ټوله ټولګۍ په دې پسې خبرې شروع کړې. هر چا پر دې باندې مسخرې کولې او دا یې سپکوله. هغې د دې شرم او طعنو څخه ډېره ماته سوه او مجبوره سوه چې ښوونځی پرېږدي، نوم یې بدل کړي، حتی خپل مخ یې هم بدل کړي. خو درد او سپکاوی یې هېڅکله ختم نه سو او نن یې د غچ ورځ وه. سړي ډېرې زارۍ پیل کړې او د هغې څخه یې بخښنه وغوښتله. خو یا ډېر ناوخته سوی و چې هغې نجلۍ برقي ټیزر راواخیستی او په اوسپنه سره یې ونیوی. سړي چیغې کړې او بیا د لوبې وروستی پړاو شروع سو. دا ځل هغې د بېهوشۍ دود نه بلکې یو زهرجن ګیس یې په دې اتاق کې پرېښودی او په همدې ډول سره دا سړی او چاغې نجلۍ دواړه همدلته مړه سول. کیسه همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.